بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ ټولو زده کوونکو د کلاس په شروع کې ټول زما سلام واخلئ. یقین وکړئ چې وخت ډیر زیات قیمتي دی. د وخت قدر کول پکار دی. ما ته خو چې کله هم وخت میلاو شي او هر څومره وخت راته میلاو شي نو زما هغې کې پوره کوشش دا وي چې ستاسو دپاره د یو څو منټو کلاس جوړ کړم او زه له تاسو نه هم دا امید کوم چې تاسو به د دې د زده کولو کوشش کوئ. زما د دې خوارۍ محنت نه به پوره فایده اخلئ. دا کلاسونه تاسو ته په مفتو کې میلاویږي، تاسو ته په خپل کور کې میلاویږي، نو تاسو له ضروري پکار دی چې د دې نه فایده واخلئ. ستاسو د لایک او د کمنټس نه ماته ډیر داد میلاویږي. نن په دې کلاس کې ما د انګلیش هغه ټکي راوړي دي کوم چې د ډبلیو ایچ نه شروع کیږي، یعنی د انګلیش هغه ټکي کوم چې د ډبلیو ایچ نه شروع کیږي او هغه ټکي دي دا کوم چې ما راغونډ کړي دي د ډبلیو ایچ والا کوم چې ډیر عام استعمالیږي. د دې زده کول هم زموږ دپاره ډیر ضروري دي او دا ټکي موږ د نورو نه هم ډیر زیات اورو. دا د انګلیش بیسیک ټکي دي. د دې زده کول ستاسو دپاره ډیر ضروري دي. ګورئ د دې شروع کوم د دې ټکي نه اول چې کوم ټکی دی هغه دی وټ. وټ خو تاسو ته پته ده چې څه ته وایي. وټ څه. ګورئ وټ از یور نیم. ستا څه نوم دی. موږ د چا نه تپوس کوو که نه ورته وایو چې ستا څه نوم دی. وټ از یور نیم. ستا څه نوم دی. داسې ګورئ د دې بل مثال ته وګورئ. وټ آر یو ډوینګ. که موږ چاته وایو چې ته څه کوې. وټ آر یو ډوینګ. ته څه کوې. د وټ مطلب شو څه. را روان ټکی چې کوم دی هغه دی وین. د وین مطلب دی کله. وین ویل وی گو. وین کله. ویل با. وی مونږه. گو زو. وین ویل وی گو. مونږه به کله زو. وین ویل وی گو. مونږ به کله زو. د دې بل مثال وګورئ. وین ویل یو کم. ته به کله راځې. وین ویل یو کم. ته به کله راځې. په پښتو کې مونږ داسې ډیر وایو چې ته به کله راځې، ته به کله ځې، یا داسې هر څیز دپاره چې مونږ کله استعمالوو نو د هغې دپاره به مونږ په انګلیش کې وایو وین. بل چې کوم ټکی دی ویر. د ویر مطلب دی چرته. ویر آر یو ګوینګ. ته چرته ځې. خو مونږ چاته وایو چې ته چرته ځې. ویر آر یو ګوینګ. د ویر مطلب شو چرته، یعنی ته چرته ځې. ویر ډو یو لیو. ته چرته اوسیږي. د چا نه مونږ تپوس کوو که نه ورته وایو چې ته چرته اوسیږي، یعنی په کوم ځای کې اوسیږي. ویر ډو یو لیو. ته چرته اوسیږي. وای. د وای مطلب دی ولې. وای از هی کراینګ. هغه ولې جاړي. Why is he crying? هغه ولې جاړي. Why do you not come? Why do you not come? یعنی ته ولې رانغلې. داسې خو موږ ډیر وایو که نه چې ته ولې رانغلې. Why do you not come? ته ولې رانغلې. مخکې چې کوم ټکی دی whose. د whose مطلب دی د چا. مثال ته یې وګورئ. whose is this car. یعنی دا ګاډی د چا دی. whose is this car. دا ګاډی د چا دی. او دې سره یو بل چې کوم ټکی دی home. د home مطلب دی د چا، یعنی د دواړو مطلب دی معنی د یوه ده. د whose مطلب هم دی د چا او د home مطلب هم دی د چا. خو کله چې مونږه ژوندي څیزونه یادوو نو د هغې دپاره به مونږه home استعمالوو، او کله چې بیجان څیزونه وي نو د هغې دپاره به مونږه د whose استعمال کوو. لکه څنګه چې ما وویل whose is this car. یعنی دا ګاډی د چا دی، یعنی د ګاډي دپاره ما whose استعمال کو. او که زه وایم که نه چې whom do you live with، یعنی ته د چا سره اوسیږي. دا مونږه د جانور په باره کې خبره کوو. نو چې کله مونږ د جانور یعنی انسان هر ژوندی څیز چې مونږ یادوو د هغې دپاره به مونږه whom وایو. whom do you live with، یعنی ته د چا سره اوسیږي. داسې د یو بل مثال ته وګورئ. whom do you want to meet. ته د چا سره ملاویږي، یعنی ته د چا سره ملاویدل غواړئ. whom do you want to meet. ته د چا سره ملاویدل غواړئ.
داسې مخکې چې کوم ټکی دی هغه دی which. د which مطلب دی کوم. which is your mobile. فرض که ما سره ډېرې موبایلې پرتې دي او زه ملګري ته وایم چې ستا کوم موبایل دی. which is your mobile. ستا کوم یو موبایل دی. which is your bag. ستا کوم بیگ دی. which is your bag. ستا کوم بیگ دی. who. د who مطلب دی څوک. who is this. یعنی دا څوک دی. who is this. دا څوک دی. ګورئ د who بل مثال چې کوم دی who is he. مونږ وایو که نه چې څوک دی هغه. who is he. څوک دی هغه. د who مطلب شو څوک. how. د how مطلب دی څنګه. how are you. ته څنګه یې. how are you. ته څنګه یې. how do you come here. ته دلته څنګه راغلی. how do you come here. د دې مطلب شو چې ته دلته څنګه راغلی. مخکې ټکی چې کوم راځي هغه دی whatever. د whatever مطلب دی هر څه چې. په دې باندې زمونږ کلاس هم شته دی. یو نه چې 2-3 کلاسونه دي دا ټکي پکې ټول شته دی. خو به هر حال په دې کې چې د WH مناسبت سره ما راخیستي دي دا هم وګورئ. do whatever you want. do یعنی وکه. whatever هر څه چې. you want ته غواړې. do whatever you want هر څه چې غواړې هغه وکه. eat whatever you want هر څه چې خوړل غواړې وخوره. یعنی eat خوړلو ته وایي. whatever هر څه چې. you ته want غواړې. یعنی هر څه چې ته خوړل غواړې وخوره. whichever. د whichever مطلب دی چې کوم هم. داسې خبرې مونږ ډېرې کوو که نه. ګورئ تاسو به په مثال کې پوهیږئ. take whichever is your bag. د take مطلب دی واخله. whichever چې کوم هم is your bag چې ستا بیگ وي. د دې مطلب داسې شو. ګورئ take whichever is your bag یعنی واخله. کوم یعنی واخله چې کوم هم ستا بیگ وي. مونږ وایو که نه ما سره بیګونه وي او چاته وایم واخله کوم چې ستا بیگ وي هغه واخله. take whichever is your bag واخله چې کوم هم ستا بیگ وي. you can buy whichever you want. you can buy ته اخیستلی شي. whichever you want چې کوم هم غواړې. whichever you want چې کوم هم غواړې. you can buy whichever you want ته اخیستلی شي چې کوم هم غواړې. بل دی whenever. د whenever مطلب دی چې کله هم. whenever you want you can come. whenever you want چې کله هم ته غواړې. you can come ته راتلی شي. یعنی چې کله هم ته غواړې ته راتلی شي. whenever you want you can come چې کله هم ته غواړې ته راتلی شي. you can call me whenever you want. you can call me ته ما ته ټلیفون کولی شي. whenever you want چې کله هم ته غواړې. یعنی چې کله هم ته وغواړې ته ما ته ټلیفون کولی شي. you can call me whenever you want ته کولی شي ما ته ټلیفون چې کله هم ته وغواړې. wherever. د wherever مطلب دی چې چرته هم. go wherever you want to یعنی ځه چې چرته هم ځې. go wherever you want to ځه چې چرته هم ځې. sit wherever you like کېنه چې چرته هم ته خوښوې. sit wherever you like یعنی sit وایي کېناستلو ته. wherever چې چرته هم. you like ته خوښوې یعنی کېنه چې چرته هم ته خوښوې. که لاندې کېنې که پاس کېنې. که په کورسۍ کې کېنې که په کټ کې کېنې. چې په هر ځای کې کېنې کېنه. sit wherever you like کېنه چې چرته هم ته خوښوې. however. د however مطلب دی چې څنګه هم. you can come however you want. you can come یعنی ته راتلی شي. however you want چې څنګه هم ته غواړې.
You can come ته راتلی شي. However you want چې څنګه هم ته غواړې. However you want you can go یعنی چې څنګه هم ته غواړې ته تلی شي. However you want چې څنګه هم ته غواړې you can go ته تلی شي. اخیری ټکی چې ما سره کوم دی هغه دی whoever. د whoever مطلب دی چې څوک هم. Whoever want to meet me please come. Whoever want to meet me یعنی چې څوک هم ما سره ملاویدل غواړي. Please come یعنی راشئ. Whoever want to meet me please come چې څوک هم ما سره ملاویدل غواړي راشئ. Whoever like this class یعنی چې څوک هم دا کلاس خوښوي. Please tell me ما ته ووایئ. Whoever like this class please tell me چې څوک هم دا کلاس خوښوي ما ته ووایئ. د دې کلاس اختتام به په دې ځای باندې وکړم. د یو څو منټو کلاس دی. زه امید کوم چې تاسو به یې زده کوئ او ډېر آسان هم دی. یعنې په دې کې ګران هېڅ نشته دی خو چې تاسو لږه توجه کوئ او د زده کولو یې لږ کوشش کوئ. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او تاسو چې هم چرته یئ الله مو ښاد آباد او بریالي ساته.